د سترې محکمې د قضایي زده کړو عمومي ریاست کې د محاکمو قضایي غړو ته د ظرفیت لوړونې علمي سیمینار پای ته ورسید. نن یکشنبه د روان 1445 هجري قمري کال د شپږمې میاشتې په 24مه نیټه د سترې محکمې اړوند قضایي زده کړو عمومي ریاست کې د بېلابېلو ولایتونو د قضاتو، مفتي صاحبانو او محررینو د ظرفیت لوړونې په موخه قضایي علمي سیمینار پای ته ورسید. په دغه سیمینار کې چې د 1445 هجري قمري کال د 5مې میاشتې په 9مه نیټه د سترې محکمې د محترم مقام په هدایت د قضاتو، مفتیانو او محررینو د قضایي ظرفیت لوړونې په موخه جوړ شوی و او 48 ورځې یې دوام درلود. د بېلابېلو ولایتونو د محاکمو 38 جدید التقرر قضایي غړو ګډون کړی و. د سیمینار ګډونوالو ته د معززو استادانو او شیوخ کرامو لخوا د قضا مسلک کې عملي او نظري روزنه ورکړل شوه. د قضایي تعلیماتو عمومي رئیس محترم شیخ عبدالرحمن غزنوي صاحب وویل چې د سترې محکمې کمال توجه ودې ته ده چې د خپل ملت دپاره قاضیان، مسلکي قاضیان وروزي تر څو چې هغه سي قضا وکړي. نوموړي زیاته کړه په دغه سیمینار کې تقریبا 38 نفره قاضیان صاحبان، مفتیان صاحبان د مختلفو ولایاتو شرکت درلود چې الحمدلله بې له کوم مشکله په کمال استقامت سره پای ته ورسېدو. الله تبارک وتعالی دې د موږ ټولو قضاتو محترمینو، مفتیان صاحبانو ته او محررین صاحبانو ته صحیح قضا قدرت ورکړي. د قضایي زده کړو عمومي ریاست استاد محترم شیخ صاحب جان صاحب وویل په دې کې موږ 6 ساعته تر 12 بجو پورې هغه نظري شیان سره مذاکره کوله د علما کرامو سره. وصولنامې اداري بخش و، حقوقي بخش و، تمسک القضات و، معین القضات و، وصولنامې دغه راهنمایي وثایق و، او 6مه ګنټه کې هغه اصول تحریر هغه هم ورسره مذاکره کول، عملي شیان هم سره مذاکره کول او دوی فیصلې او نمونې د فیصلو هم ورکولې، هغه یې نوشته کولې. د سیمینار یو تن ګډونوال د یاد سیمینار د جوړېدو په اړه وویل جای شکر و قدردانی است برای همه ملت و مردم افغانستان که خداوند متعال بالایشان فضل احسان کرده، حکومت اسلامی را آورده، امارت اسلامی را آورده و از این به بالاتر باز همه نخبگان کشور علما را جمع آوری کردند و بالای از اینکه اینها عالما هستند، اینها همه مفتی ها هستند، متخصصین هستند، باز هم یارا دوباره ستره محکمه که از چه کرد و تعلیمات جدیدی برای روش‌های تحقیق و تدقیق محاکم برای از یا درس‌های بسیار آموزنده و درس‌های بسیار مفید، درس‌های بسیار دقیقی را برای از یا ارائه کرد. دغه راز د سیمینار بل ګډونوال د سترې محکمې له محترم عالي مقام په ځانګړې توګه د قضایي زده کړو عمومي ریاست له مسؤلینو مننه وکړه چې قضاتو ته یې دغه ګټور علمي او عملي سیمینار جوړ کړی و. نوموړي غوښتنه وکړه چې له سترې محکمې چې یو له مشرتابه له عالي مقام چې د موږ غوښتنه دا ده د ټولو مفتي صاحبانو د موږ د ټولو ګډونوالو په نمایندګي باندې چې په آینده کې هم دوی داسې د قضاتو د مفتیانو دپاره داسې سیمینارونه برابر کړي چې په آینده کې هم دوی ته دا ډېر ګټور تمامیږي او موږ د دې ډېر منندوی یو. الله تعالی دې له دوی سره احسان وکړي.